جی پی ایسونه د راوړلو دپاره باید دوی جواز واخلي. دوی به دولت ته تر 1 لک پورې مالیه ورکوي. د ټوپکو خرید او فروشت وکړلی شي. هغه چې دا کوم کسان چې د هغه دپاره جواز اخلي د ښکاري ټوپکو دپاره 6,000 روپۍ یې د هغو تعرفه ده دوی به تولیدوي. دوی به د دغو دوکانو 15,000 روپۍ مالیه ورکوي، د هغوی به هم جواز اخلي. او هغه کسان چې مثال د دغو جواز کله چې دوی تمدید کا بیا د هغو 50,000 روپۍ مالیه ده. د کورنۍ چارو وزارت د ډایاک مدیریت له لوري د نوي طرزالعملونو په اعلانولو سره په هیواد کې د جی پی ایس او ښکاري ټوپکو اړوندو فعالیتونو ته یو نوی قانوني چوکاټ رامنځته شوی دی. دا طرزالعملونه د شفافیت، تنظیم او امنیت په موخه طرح شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ډایاک مدیریت مسؤلین زیاتوي هغه شرکتونه چې افغانستان ته جی پی ایس راواردوي په کلني ډول باید د جواز اخیستو په بدل کې ټاکل شوې تعرفه تابع کړي. هغه جی پی ایسونه چې په وسایطو کې یعنې موټرو کې نصب کېږي هغه شرکتو له مکلف دي چې هغه باید رشد موږ د عمومي ریاست نه د ډایاک د مدیریت د زرعي وسایطو مدیریت دی دغه مربوط هغه مدیریت پورې کېږي. هغوی باید راشي دلته مراجعه وکړي د دغو جی پی ایسونو د راوړلو دپاره یا د راواردولو دپاره د هغو دپاره باید دوی جواز واخلي. هغه جواز چې دی هغه دوی ته د کلنی هغه ورکول کېږي، جواز ورکول کېږي. دوی به دولت ته تر 1 لک پورې مالیه ورکوي. او هغه کسان چې مثال د دغو جواز کله چې دوی تمدید کا بیا د هغو 50,000 روپۍ مالیه ده. له دې سره جفت هغه دوکان لرونکي چې جی پی ایس په موټر کې لګوي هم خبر ورکول شوی چې د خپلو دوکانونو لپاره د کورنۍ چارو وزارت د ډایاک مدیریت له لوري جوازونه ترلاسه کړي ترڅو د قانون په چوکاټ کې خپل کارونه مخکې یوسي. او هغه کسان چې په دغه شرکتونه چې مثال په وسایطو موټرو کې دغه جی پی ایسونه دوی نصب کوي هغوی به بیا دوی داسې نشي کولی چې مستقیما دوی د جی پی ایسونه راوړي. دوی به دلته په افغانستان کې چې کوم شرکتونو ته موږ جواز ورکړی دغه به دغه څه به دوی واصل وي دغه شرکتو څخه او دوی به فعالیت هغو د تحریک کو دوی به د دغو دوکانو 15,000 روپۍ مالیه ورکوي، د هغوی به هم جواز اخلي او چې نصب کوي دغه شرکتونه نو هغوی به هم په دغه جواز اخیستلو باندې مکلف دي. دغه راز د نوي طرزالعمل له مخې د ښکاري ټوپک واردونکي شرکتونه هم مکلف دي چې له بهر څخه واردونکي ښکاري ټوپکو لپاره جواز ترلاسه کړي چې په دې اساس 14 شرکتونه په کور دننه د ښکاري ټوپک د واردولو جوازونه ورکول شوي دي. موږ د انحلال یا غیر ناقانونه اسلحو په نامه یو مدیریت لرو چې په هغه کې تورې شیشې هم شاملې دي او ښکاري ټوپکو په نامه باندې موږ یو امریت لرو. هغوی هم په دغه بخش کې چې دی د طرزالعمل مطابق په هغه بخش کې موږ جدا طرزالعمل لرو په هغه کې کړنې ترسره کوي. د ښکاري ټوپکو چې دی هغه کوم کسان چې هغه دوی د خارج نه راوړي واردوي هغه ته 14 کسانو ته موږ جواز ورکړی دی. هغوی جواز لري چې د خارج نه یې راوړي افغانستان ته او 11 کسانو ته جواز ورکړی د خرید او د فروش د مرکز او د ولایتو په شمول موږ جوازونه ورکړي چې هغه کولی شي په مربوطه ساحو کې یا په ولایاتو کې یا په کابل کې دوی هغه د ټوپکو خرید او فروش وکړلی شي. همداراز هغه کسان چې په ښکاري ټوپک خپل د کور ساتنه کوي کولی شي د کورنۍ چارو وزارت د ډایاک له عمومي مدیریت څخه د یا ټوپک جواز ترلاسه کړي. او د کور ساتنې دپاره چې دی موږ بیا 40 کسانو ته جوازونه ورکړي دي
چې هغوی جواز اخیستی دی او د کور ساتنه پرې کولی شي په دغه ښکاري ټوپکو باندې وکړي. هغه چې دا کوم کسان چې د هغه دپاره جواز اخلي د ښکاري ټوپکو دپاره 6000 روپۍ یې د هغو تعرفه ده دوی به تحویلوي. هغه کسان چې د خپل د کور د ساتنې په موخه ښکاري ټوپک لري یا یې اخیستل غواړي کولی شي د کورنیو چارو وزارت د ډایاک له عمومي مدیریت څخه جواز ترلاسه کړي چې د دې جواز فیس 6000 افغانۍ ټاکل شوی دی. دا اقدام افراد ته اجازه ورکوي چې په قانوني ډول د خپل ځان او ملکیت ساتنه وکړي، په داسې حال کې چې د وسلو د غیر قانوني استعمال مخه هم نیول کیږي.